بخیر راغلی بادو. وګوره نازا قومندان راغله. بخیر راغلی قومندانې. موږ راغلی چې ستا مېلمانه شو. په دواړو سترګو قومندانې. جلۍ زه لاړه شه موږ ته چای دم کا. سمه ده نازا قومندانې. خیرت دی حبیبه لیک دې لیکلی؟ هو قومندانې یوې مېرمنې ته. په دې عمر کې وروره ولې په عمر مې څه شی ده؟ ما ته اجازه راکړه قومندانې، کور ستاسو خدمت کوي، ګټه ترې پورته کوي. ته چېرته ځې؟ ځم چې دا لیک ورته ورکړم. مېرمنې څوک نه په تمه کوي قومندانې. وای وای کینئ کینئ خپله دمه جوړه کوي. د څه شي دمه کم عقله سړیه، د چکر لپاره نه یو راغلي. تر څو چې ولسوالۍ لاس سره نه وړو دمه نشته. خیریت دی نازا قومندانې؟ د سازمان وروستی موخه د ولسوالۍ نیول دي. دا څه دي؟ ورور دې خاین دی. زر کوه زر کوه. تازه غوړې ډوډۍ، تازه غوړې ډوډۍ. راشه واخله، لیلام شو په تاوان شو، لیلام شو په تاوان شو. تازه غوړې ډوډۍ. مه ډارېږه زه یم. ومې پېژندې؟ نازا قومندانه راغلې ده. موږ راغلي یو چې ولسوالۍ ونیسو. خبر یم. ما ته وګوره له کومې لارې نه بازار نه وتلی شو. مخامخ لاړ شو، له دې لارې نه وتلی شئ. سمه ده. مهرباني وکړئ. د سازمان له امر نه خبر نه یې؟ هغه زه مېرمن او ماشومان لرم. ښه ده چې لري. ته خو نه غواړې چې هغوی ژوندي پاتې شي. سازمان چې څه غواړي هماغسې کېږي. رښتیا وایي، رښتیا وایي. ځان مغوله او بیړه وکړه، قلف یې کړه، زر کوه. دوی له کوم ځای نه پیدا شول. دروازه بېرته خلاصه کړه، خلاصه یې کړه. شاته ونه ګورئ. زر کوئ دروازه خلاصه کړئ. زر کوه زر کوه. مخکې شه. زه لاړ شه زه. پرېږدې نه خوړم چې غړپ چای وڅښم څه ډول سړی یې. او دې ته وګوره. څه خبره ده ډاکټره؟ دا هغه دوکان دی چې تاسې ترې بولک ته سودا وړئ. هو یعنې ګوره ډلګی به ښه ملګري ته څومره سخت سړی او وایم چې له دې ځای نه به لږ چاکلیټ ماکلیټ بسکیټ مسکیټ واخلو یعنې شکر میټین شای پکې مې معده نه کېږي. ګوره ډاکټره اوس به د شکر درته سمدلاسه پورته باید کړم. څه وخورم. دا لکه چې سرکه ده. اوس خوړل پرېږدئ، وخت یې نه دی. ځای کوئ چې د جاسوس کور ته ځو. که یو څه مو خوړلې وای ښه به وای، زه ډېر وږی شوی یم. جاسوس؟ دا جاسوس څوک دی؟ سمه ده، وخت پوره دی. دوی دلته څه کوي خدایه؟ وروره صبر وکړه.
دوی راتګ د خیر نه دی لکه چې پوه شوي دي ودرېږه وروره هغه درنه ونه تښتي ونه تښتي ونیسئ څومره ښایسته ګلان دي همداسې ده سهار دروازه وټکول شوه لاړم څوک نه ول د دروازې مخکې ول خیرت دی کومه پټه خبره خو به نه وي نه داسې خبرې مه کوه کوم کس به غلط شوی وي دا چې دروازه یې نه ده ټکولې ښکاره ده چې نه غواړي سم درته ښکاره کړي ما ته څوک ګلان راوړي بازار کې یو ګل پلورونکی شته لاړه شه ترې پوښتنه وکړه چې دا کس څوک دی قومندان صاحب منظور شاوخوا ته وګورئ چې راغلي که نه نورو ما ژوندی نه پرېږدي خو دا لیک باید هرومرو جنرال ته ورسېږي هرومرو دا لیک باید جنرال ته ورسېږي زویه خوشي مې کوي خوشي مې کوي خوشي مې کوي خوشي کوي لیک مې شته بادو هغه لیک دې څه کوم وروره خاینه ستا غوندې چې ورور نه وي ښه دی زه کردانو ته کار کوم ته له کردانو سره څنګه داسې خیانت کولی شي څوک چې خاین دی هغه ته یې ستاسو له امله کردان خپل منځونو کې جنګ کوي یو ورور پاسې د بل ورور یې وواژه زما حق دی تا ته حرام دی تو راځئ مخکې شئ فرمانه 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 پوهېږم د دې لپاره خفه یې چې تا هغه خاینان نه دي پیدا کړي مه خفه کېږه چا چې د دې هېواد لپاره ځان قربان کړی هغوی ټول تاسو ته دعا کوي دا هېواد به په راتلونکي کې ډېر ښه پرمختګ وکړي څوک چې غواړي دا هېواد په برخو وویشي هغوی به هېڅکله خپلې دې هیلې ته به نه رسېږي سرداره دلته څوک ولیدل پیدا مو نه که جاسوس دې ځایونو کې نشته عشق د سمندر سپې عشق د سمندر سپې مالا بون راځي مالا بون راځي هوپ اوف دا سړی خو دلته هېڅ نه ښکاري لکه چې څه پرې شوي دي په رښتیا چې زما فکر بیخي ګډوډ شو شکر مې ټیټ شو انشاءالله چې هغه به راشي ډاکټره خو قومندان صاحب ماشا دا ښه نه دی شاهینه ماشوم لیک هغه سره دی د څه شي ماشوم د څه شي لیک ماشوم سازمان ولس ولی
جامې دې بدلې که عثمانه. سمه ده. دا لیک باید جنرال ته وسپاري. داسې ګلان تا سره شته کاکه جانه؟ هو شته دي. سمه ده نن چادر نه اخیستې؟ نه نن سهار چا نه دی اخیستی. مخې ته دې وګوره لکه نه راښکته شوی. لارې شه بدبختې. دا سړی بادونه و. هر څوک چې د حل ویلو هڅه کوي هغوی وژني جلیله. دوی څه پسې ګرځي قمندان صاحب؟ پلانونه یې څه دي او ولې مو تر اوسه څه نه دي پیدا کړي؟ جنرال ډاډمن و چې حبیب په ډېرو شیانو پوهېږي. ترجماته پورې راغلی دی. ښکاره ده چې په وروستیو شېبو کې وژلی. ماشه موږ خو د جاسوس په نوم پوهېږو که نه؟ دې هغه کور نه پیدا کوو. ډاکټر رښتیا وایي جلیله، کور یې باید پیدا کړو. دوام ورکړه. زه د هغوی یو کس پسې یم، نوم یې بادو دی. ته چېرته یې؟ د ولسوالۍ مرکزي لوري ته روانه یم. پوه شوم، راځو. جلیله پوه شوم قمندان صاحب، له ډاکټر سره یې حلوم. زر کوه تکړه شه ډاکټره، راځه. زه په غرونو کې دومره نه وم ستړی شوی چې دلته ستړی شوم. یا ښه سړی کېدل څومره سخت دي. د آس غوندې به ویده وم. او ملګريه ډلګی مه شه، ما ته په تماشه واچوه زویه، واچوه واچوه. مورې څه خبره ده؟ بیا د جنګ کړی زویه؟ نه مورې، نه جنګ مې نه دی کړی. ښه مورې ترهګر غواړي چې ولسوالۍ ونیسي. دا ته څه وایې عثمانه زویه؟ که داسې وشي ډېر بد به وشي. خیریت دی سیده؟ دوی څوک دي سیده؟ میلمانه د سازمان غوښتنه ده. زه په خپل کور کې هیڅکله داسې مېلمانه نه غواړم سیده. خوله دې بنده که مېرمنې، دا د سازمان امر دی. یوه نجلۍ موږ تعقیبوي، کېدای شي چې پېژندلي اوسو. کار یې باید خلاص کړو. دلته دننه شئ. ګلګه و په یو خرابه کور کې دننه شول. پوه شوم، په تماشه موږ راځو. ته څوک یې نجلۍ؟ ولې موږ تعقیبوې؟ ته څه وایې؟ زه خپلې دندې ته ځم. دا څه دي؟ دا خو جاسوسه ده. وژل کېږي. شاهینه
ته ښه یم قمندان صاحب. څنګه یې ښه یې؟ لاس ډېر سخت پرې شوی دی. اوس د غیرت کولو خبرې پرېږده. یو یې وتښتېد وروره. ته شاهین روغتون ته بوځه. سمه ده وروره. زر کوه مخکې شه. ما ته وګوره، زه ستا مردارولو ته ډېر بې صبره یم، خو زه تا ته اړتیا لرم. اوس نو زړه مې مه تنګوه، سمه ده؟ هغوی څوک ول ها؟ نه پوهېږم ملکي کسان وو خو نجلۍ سره مخابره وه. کې ونه لیدلې ها؟ نه زه وتښتېدم. هغوی دا ځای پیدا کوي. زر غره ته لاړ شئ. په سترګو قمندانې. نه ده قمندانې، بدوی وواژه، ازاد هم ونیوه. څنګه؟ بې شرفه، خدای دې ووهي که زموږ پلان افشا شي جیجیکا زموږ سرونه پرې کوي. ځای لاړ شئ، ورک شئ. ته څه وکړم نازا قمندانې؟ افشا شوې بې شرفه. خدای مو ووهه، زموږ د سر مصیبتونه را روان دي. دې خواته راځه چې ځو. دا چې موږ پسې څوک ګرځي اوس ښکاره شو. سم د لاسه د لاس عملیات و. د څه شي عملیات ډاکټره؟ سخت پرې شوی، عصبي ریښو یې زیان لیدلی. د دې لپاره چې لاس سم ښه شي وخت نیسي، خو په ډاډ سره نشم ویلی چې ګوتې دې سمې ښې شي. صبر وکئ، سم د لاسې عملیات و. دا لیونی څه کوي؟ ودرېږه، چېرته ځې ها؟ زه عملیات نه کوم. ته لیونی شوی شاهینه، د ډاکټر خبرې خو دې واورېدلې. لاس ته ډېر پرې شوی. ومې اورېدلې. که عملیات هم شم د ښه کېدلو کوم ضمانت یې نشته. کله چې لاس مې ښه نه شو راپور ورکوي چې د لاس کې ستونزه ده، وروسته هغوی له ما نه د دویم بریدمنۍ رتبه اخلي. اصلي دا څه څا پلټې وایي شاهینه؟ د دویم بریدمنۍ رتبه ستا له ساعته مهمه نه ده. ما قسم خوړلی چې دې هېواد ته خدمت کوم. تیز دښان وشتونکی یم. زما وړتیا لاس نه لړزېدلو کې ده، ماشې ته فشار ورکولو کې ده. دا کار مخکې له دې چې رسمي شي حلوم یې. بله دا چې کماله اردونه وشړي بیا تا نشم لیدلی. خو تا له ما سره ته بې عقلي کوې. که سردار ورور خبر شي چاره دې کوي. زه درملتون ته ځم. ته لیونی شوی، خپل عقل له لاسه ورکړی. یو کس یې وژلی دی قمندان صاحب. کیدای شي هغه کس وي چې له موږ وتښتېده. کیدای شي همداسې وي. د دې لپاره یې وواژه چې موږ وپېژنده. هغه ځای پرېږدئ، څوک مو چې نیولی له دې نه باید حوصله سره وړو. پوه شوم قمندان صاحب. تر څو چې ته نه یې مړ شوی زه ارامه نه شم اوسېدلی. بې ځایه هڅه مه کوه سرداره، هغه سړی مړ شوی او مړی حال نشي ویلی. زر کا ووایه سازمان څه پلان لري؟ د څه ډول عملیاتو لپاره تیاری نیسي؟ زر کوه ځواب راکړه که نه. بې ځایه هڅه مه کوه، زه هیڅ حال نه وایم. ستاسو په وړاندې زه ځانګړی روزل شوی یم. دې ته وګوره، اوس به معلوم شي چې ته حال وایې او کې نه وایې. یو ځل زموږ عملیات پیل شي بیا به تاسې وګورئ چې موږ څه کوو. په ترکي ژبه خبرې وکړه. حال به وایې
مونږ درته وخت درکوو. زه د دوی په مذهب ښه پوهېږم قمندان صاحب. دوی په دومره اسانۍ سره حال نه وایي. تاسو ماته لازقې وخت راکوئ. زه پوهېږم چې څه وکړم. بس دی جلیله. ته د باندې وزه تازه هوا واخله. ژمنه کوم لازقې وروسته د بلبل غوندې هر څه وایي. بس دی جلیله. شکنجه کول د اخلاقو په قانون کې نشته. دا څه ډول قانون دی؟ دا سړی له خپل هېواد نه راغلی دی. زموږ په هېواد کې بې ګناه انسانان وژني. زه ورته څه ونه وایم چې له قانون نه سرغړونه کېږي. نشي کېدلی. زه داسې نشم کولی. جلیله تر څو چې دا خنزیر حال ونه وایي زه نه وځم.